د ملک د وزیر اعظم په زراعتو کې هنګامي اقداماتو په رڼا کې چې د توسعه زراعت شعبې کروندګرو له د انورپرست تخمونه ورکړي وو د هغې پټو د نندارې له کروندګر یا راغونډ کړي دي چې د کار طریقې او د هغې فائدې نه خبر شي. په دې موقع د توسعه زراعت ضلعي ډایرکټر علي خان کروندګرو باندې غږ کړی دی چې دې موقع نه فائدہ اوچته کی او کم از کم د خپل کور د ضرورت تیل ځان له پخپله پیدا کی چې کالیزې د کور خرچې کمی شي. علي خان زیاته کړه چې پولې نه پولې پورې 2.5 فوټه او بوټي نه بوټي پورې 9 انچه فاصله پکار ده. ورسره یو بورې ډي اي پي او یو بورې یوریا چې د هغې په یو بورې هم سبسیډي د 1000 روپو نه 1500 روپے شوې ده او د رجستر زمیندار نه علاوه نور عام کروندګر هم دا سہولت ترلاسه کولی شي. سنه چې کم دین ورپرس او کینولا او کنځلې وکړي نو د تیلو ضرورت به ان شاء الله زنګ پوره شي. کنځلې چې کم دی نو هغه خوراک هم ډیر نه غواړي چې صرف پټي او شړ ځمکه دا دی واړوله نو لکه هغه کې تخم 1 کیلو تخم د کړ کار کوي او ډیر سری نه غواړي. دا نورپرست چې کم دی یو بورې ډي اي پي یو یوریا غواړي او هغه چې کم دی نو لکه بالکل هغه در سره ضرورت هم نشته. کنځلې چې کم دی نو خپل خوراک تیاري کم چې پلیدار جناس دي زمونږ چې کم دی کینولا دا یا کنځلې دي نو دا د اټماسفیر نه چې کم دی نو نایټروجن چې کم دی نو ځمکې ته راوړي او ځمکه چې کم دی فرټیلیټي سیوا کوي او نو دغه چې دی نو لکه دا دې سره پټي خکېږي او پټي وسره چې کم دي سربېږي او د هغې نه بعد چې کم بیا فصل مونږ کړو نو لکه انشاءالله هغې ته مونږ ډېره فایده. دا سہولت د صوبې په 21 ضلعو کې دی چې په 400 کې 50 کروندګرو کې عثمان هم دغه 1 ایکړ تخم ترلاسه کړی وو چې په پوله یې کرلې دی. وایي چې په زیاته فاصله کرلې شوی نورپرست ګل ښه غټیږي. ډېر راته ویل دا نورپرست ډېر کامیاب شی دی ومې کرل خو مزه یې راکړه په ایمان چې زه هم د آینده دپاره اوس لا بل پټی مې او 3 جیبه د غنمو شړ دی زم چې دیل هم وېسمه. فضل هادي کروندګر چې په لاره تیرېده او په دې غونډه کې ګډون وکړو وایي چې ډېر فایدهمند ورله وګرځېدل. دی وایي چې د بازاري تیلو نه د کور دپاره خپل تیل ډېر ښه دي. نو لکه تیل په باره کې خبرې وي نو دا تیل چې کوم دي د کور دپاره ډېر ښه دي. غوړي خو نن سبا ټول هسې مرداري ده. غوړي کور د استعمال دپاره کله به د زړه بیماري کله به د بلډ پریشري کله به د شوګري نو دا ښه خبره ده چې دا د کور فصل سړی په خپله وکړي او په خپله کور کې په خپله پیدا راولي. د زرعي شعبې انسپکټر عنایت الله څرګنده کړه چې کنځلې هم د تیلو لپاره اوس کرل کیږي او د نورپرست کر هم د جولای د 10 نیټې پورې په 2م ځل کیږي. اوس هم چې کوم دی مونږ سره د جون میاشتې که چېرې مونږ سره دوی مونږ ته درخواست راکړي نو مونږ دوی ته ډیمانسټریشن پلاټ ورکولی شو 4000 روپۍ د دوی نه مونږ یو فارم ډک کړو په هغې کې د دوی ټوله ډیټا والو هغه مونږ ډسټرکټ ډایرکټر صاحب ته ولیږو هغې یې منظوري ورکړي د دوی نه مونږ 4600 روپۍ واخلو بیا هغه ایپ ته چې کوم دی مونږ د دوی هغه ډیټا وخېږو او دوی ته څنګه چې په غنمو باندې 1200 روپۍ سبسیډي ده دغه شانتې په سنفلاور باندې 5000 روپۍ چې کوم دی دا به دوی ته سبسیډي ملاویږي. په تیر سیزن کې 50 او اوس هم روان هم دغه سیزن کې 100 نور کروندګرو ته دغه تخم او په ارزانه خالص زرعي خوره ملاویدي شي که چېرې کروندګر صرف زرعي توسعې دفترونو کې ناست افسرانو سره تماس ونیسي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز 400.